السلام علیکم کتونکو زمونږ نننی کنټینیوس ټاپک چې دی نو هغه دی 5 نمبر دی او ترانسمیشن اف ډیزیز تھرو ډایرکټ کنټیکټ د بیماریانو منتقلی په براه راست رابطې سره نو وات ډز اټ مین مطلب د دې دا دی چې هغه بیماریان یادوي کم چې په براه راست رابطې سره مطلب هغه د ټچینګ نه شیکینګ هینډز نه صحیح ده یا د یو مریض آرټیکلز ته استعمال کو مطلب د هغه د استعمال سیزو بستره وا یا جامې یا کوم لوښي کې خوراک کړی یا یو بس کړی په ګلاس کې هغه کې ته اوبه وڅکي نو داسې قسم بیماریان یادوي صحیح ده چې هغه ډایرکټ د یو مریض نه بل مریض ته په دې طریقه باندې لګي نو some diseases are transmitted by shaking hands بعضې بیماریانې داسې چې ترانسمیټ کیږي منتقل کیږي د یو مریض نه یو روغ کس ته په لاس میلاولو سره or by touching articles used by the patient یا هغه سیزونه کوم چې د مریض ټچ کړلی او یو هیلدي کس دا سیزونه ټچ کړي نو دا بیماری دته لګیدای شي لکه ریسنټلی تاسو به خبرې تاسو ته پته ده چې کووډ 19 چې دی دا راغلی صحیح ده یو وبا راغلی او حکومت بیا په هغې کې لاک ډاون یې کولې او مختلف پریونټیو میجرز چې دی نو دا انټروډیوس کول خلکو ته چې لکه تاسو د یو بل نه 6 فیټه فاصله ساتئ او د یو بل سره لاس مه میلاوئ ګڼې مه جوړوئ صحیح ده نو دا خلکو ته چې دا خبرې چې دا فالو کوي کنه نو تاسو ټول به په دې بیماری کې مبتلا شئ نو مطلب دا چې که په چا کې دا وایرس نو دا بل یو هیلدي کس ته چې دی هغه ونه لګي او دا سیس چې دی دا مطلب خور نشي دا بیماری چې دا خور نشي بیا دغه شانتي فلو چې دی نو فلو هم داسې بیماری دی چې هغه په دې ډایرکټ کانټیکټ باندې هغه د یو مریض نه یو روغ کس ته چې نه هغه ترانسمیټ کیږي صحیح ده او هپاټایټس A B چې دی نو دا هم په دې کې راځي دا مثالونه دي د داسې بیماریانو صحیح ده دا داسې بیماریان دي چې دا په ډایرکټ کانټیکټ سره د یو مریض نه چې دی نو یو هیلدي کس ته دا ترانسمیټ کیدای شي بیا لاندې یو اکټیویټي دا وای ډو یو وانټ ټو نو هاو فار د جرمز کین ټریول آن کفینګ اینڈ سنیزینګ وای آیا تاسو دا معلومول غواړئ ډو یو وانټ ټو نو آیا تاسو دا غواړئ چې تاسو ته پته ولګي تاسو ته معلوم شي چې جراثیم چې دی څومره تر لرې پورې سفر کولی شي منګ یا ټوخیو کو یا پرنجیو کو مثال په تور منګ یخوالو یا بل سم بیماری دی یو وایرل ډیزیز دی پرنجیو کو پاږي کې او یا وټوخیو نو زمنګ د خلینو چې دا کوم وایرس په دې ایر پرشر سره بهر تروزی صحیح نو دا څومره لري پورې دا سکیټر کیږي نو د دې معلومول لپاره for this you will need a balloon د دې لپاره به تاسو ضرورت دی یو بلون یو قپړنۍ او tiny pieces of paper اور ګلیټرز یا به تاسو ته د کاغذ د وړو وړو ټوکړو یا کوم زلبلق وته وي کسور ته هغه پلقیږي چې هغه وړي وړي ذرې شي د دغه سیزونو ګلیټرز هغې ته وي د دغه سیزونو به تاسو ضرورت دي صحیح ده مطلب پیسز اف پیپرز ټایني پیسز اف پیپرز په دې دواړو کې یو او put the tiny pieces of papers inside the balloon نو اوس دغه وړي وړي ټوکړې د کاغذ یا د ګلیټرز چې دي دا به تاسو واچوئ دننه دې قپړنۍ ته then inflate the balloon and close the mouth of the balloon with 2 fingers بیا به دا قپړنۍ چې دا وپړسوئ صحیح ده او د دې دا خوله چې ده د دې بلون د ماوت چې دی دا په دوو ګوتو کې جوخ تاسو نیولی open the mouth of the balloon what happened او بیا تاسو د دې قپړنۍ دا خوله چې دا کولاو کوئ نو څه چل به وشي صحیح ده نو the pieces of paper scattered out the balloon in the same way نو د دې قپړنۍ نه کم د کاغذ دا ټوکړي چې دی یا دا ګلیټرز چې پکې کم تاسو دننه غورځولي دا به د دې نه بهر ته راوځي صحیح ده او دا به تیتر بیتر شي صحیح ده تاسو یو بلون چې دی هغه راواغستو یو قپړنۍ چې دی هغه تاسو راواغسته هغه تاسو انفلیټ کړه صحیح ده هغه تاسو څه کړه هغه تاسو وپړسوله او په دې کې دننه دا ټایني پیسز اف پیپر چې دا تاسو مطلب په دې ماوت په دې مدد سره په دې کې دننه غورځولي او دا تاسو دا ماوت ول بیا په دوه ګوتو کې ونیو تاسو پړسول بیا ونیو او تاسو بیا اچانک دا پرې خودنو په دې د هوا په دې پرشر سره په دباو سره چونکې دا دننه هوا د دې نه بهر ته بوځي نو د دې سره به د کاغذ دا وړې وړې ټوکړې یا دا ګلیټرز چې دی دا به بهر ته وغورځېږي او دا به په هوا کې اخوا دېخوا چې دی نو دا به سکیټر شي مطلب اخوا دېخوا به لاړ شي نو دقه مثال وایي زموږ د سنیزینګ او د کفینګ دی چې کله موږ ټوخی یا پرنجی کوو نو په دې طریقه باندې زموږ د خولې نه جرمز چې دی نو هغه په هوا کې داسې سکیټر کېږي ها بیا بل پیج نمبر 27 باندې چې دی نو زموږ سره دی useful role of microorganisms in everyday life useful role of microorganisms in everyday life صحیح ده
مفید کردار فایدمن کردار د مایکرو ارګانیزمز کم خوردبینی جاندار چې دغه مفید کردار زموږ په روزمره ژوند کې کم مایکروب سي دي کم مایکرو ارګانیزم چې دغه فایدمن کردارونه شته کنه من خو دغه ډیس ایڈوانټیجز وایو چې هغه بیماریاں لګي هغه مختلف دغه نقصانات دي خو اوس دلته کې موږ دغه د فایدو خبره کوو صحیح ده وای all microorganisms are not harmful ټول microorganisms چې دي مطلب ټول خوردبینی جاندار چې دي دا نقصانی نه دي The following are some benefits of microorganism in everyday life دا لاندې وای بعضی داسې کارونه دي چې هغه فایدېمند دي مطلب هغه زموږ دپاره د فایدې دي صحیح ده نمبر 1 میکینګ فود آیټمز موږ چې کله د خوراک سیزونه چې دی نو هغه موږ جوړو یا هغه موږ تیارو صحیح ده نو د هغې په هغې کې د دې مایکرو ارګانیزمز رول دی د دوی پکې یو کردار دی کوم چې زموږ دپاره د فایدې خبره ده مطلب که دا دیو نه وی نو دغه سیزونه چې دی دا به موږ نشو تیارولی صحیح ده Bacteria and yeast are used in making food items. Bacteria او خمیر چې دی دا استعمالیږي په فود آیټمز کې خوراکي کم سیزونه چې د هغې په تیارۍ کې صحیح ده yeast are used to make bread and cheese. خمیر چې دا استعمالیږي د روټۍ یا د ډبل روټۍ او د پنیرو په جوړولو کې while bacteria are used in making yogurt او بکټیریا چې دی دا کله چې موږ ماسته دهی وغیره مطلب د اردو کې دهی وای ماسته چې کله موږ مایه کو نو د دې په مایه کولو کې بکټیریا چې دی د بکټیریا یو رول دی مطلب دا د هغې په مدد سره دا ماسته چې دی نو دا پی چې دی نو دا ماستو ته بدلیږي صحیح ده بیا لاندې یو اکټیویټي ده وای اکټیویټي 2.4 وای ټیک فلور ان ا پاټ په لوښي کې تاسو وړه راواخلئ صحیح ده مکس یوز شوګر اینډ واټر ان اټ او په دې کې بیا تاسو څه مکس کوئ چې په دې کې خمیر مطلب خمبیره پکې مکس کوئ او چینی پکې مکس کوئ اوبه پکې مکس کوئ صحیح ده او دا بیا څه کوئ دا واغېږئ اینډ میک ا ډو دا واغېږئ بیا نمبر 2 ټیک سم کوانټیټي اف فلور ان انادر پارت او دغه شانتي بیا په بل لوښي کې وړه راوالی په هغې کې صرف چینی واچوئ او دا واغېږئ یو کې تاسو صرف چینی واچول او په بل کې تاسو چینی او یست چې دی دا او اوبو دا مکس کړو واچول وای نوٹ د کوانټیټي اف فلور ان بوث پارټس اینډ لیو دیم فور ان اور اوس دا دواړه چې دی صحیح دا په جدا جدا لوښو کې تاسو دا وړه کېښودو او څه وخت پس دې ابزرویشن وکړئ چې څه مطلب دی کې څه چینجز راغلي وای آفټر 1 hour observe the quantity of the flour in both parts یو ګنټه پس چې کله دا تاسو ګورئ وای in which part the dough has risen صحیح ده په کم لوښي کې چې دی نو دا وړه چې دي نو دا زیات تر مطلب پړسېدلي دي او رایس شوي دي what is its reason why was sugar added along with yeast د دې وجه څه ده او د دې خمیر ته موږ دا چینی ولې غورځولې وه مطلب کله چې موږ په دې یو لوښي کې دا دغه راواخلو خمیر او چینی صحیح ده دا په وړو کې مکس کړو او اوبه او دا واغېږو نو دا به زیات پړسېدلي صحیح ده دلته کې تاسو په دې نقشه کې لیدی شئ او کم کې چې موږ صرف چینی مکس کړي صحیح ده او بیا واغېږلي مطلب چینی او اوبه بیا واغېږلي نو هغه چې دی هغه به زیات نه یې پړسېدلي صحیح ده نو اوس وایي د دې وجه څه ده او ولې صحیح ده نو د هغې وجه چې ده هغه دا ده چې څنګه چې موږ ته پته ده چې یست چې دی یست دا یو دغه دی دا یو مایکروب دی صحیح ده یست چې دی یست څه دی دا یو مایکروب دی د یو مایکرو ارګانیزم دی یو مایکروب دی د فیډینګ کوي د په څه باندې فیډینګ کوي فیډز آن شوګر صحیح ده د په فیډینګ کوي په شوګر باندې او مطلب شوګر کنزیوم کوي صحیح ده او د هغې په نتیجه کې چې دی نو دی څه پروډیوس کوي د در په جسم کې چې نن کوم انزایم دي د هغې په نتیجه کې دی پروډیوس کوي CO2 او ایتانول صحیح ده څه شی پروډیوس کوي د پروډیوس کوي زموږ سره CO2 او پلس ایتانول دا پروډیوس کوي نو ایتانول چې دی هغه خو بیا ایواپوریټ شي کله چې موږ بیکینګ کوو د سیس چې دی بیا مطلب روټۍ پخو نو په هغه ټایم کې دا ایواپوریټ شي او CO2 چې دی صحیح ده دا په هغه ټایم کې ایواپوریټ شي خو د دې نه مخکې CO2 چې دی نو دا رایزنګ په دې وړو کې اصل کې د دې CO2 په وجه باندې کېږي صحیح ده دا CO2 چې دی دا وړه پړسولي او ایتانول چې دی نو ایتانول خو په رایزنګ کې څه رول نشته خو دا بیا دا ایواپوریټ شي کله چې دی دا بیک موږ دغه کوو برډ بیک کوو صحیح ده نو په هغه ټایم کې دا بیا څه شي دا بیا ایواپوریټ شي ها بیا را روان زموږ سره انشاءالله چې دی نو 2 نمبر دی کلینینګ اف انوایرمنټ صحیح ده
کلینینګ اپ انوایرمنټ به سبا بیا ان شاء الله په بل ویډیو کې وایو. او نننۍ ویډیو به مخله چې دیزي پوري لګ وګد شو خیر خو مزید نورې نشو وګدولې صحیح ده. او در رواني ویډیو پورې ستاسو نه غواړم اجازه د الله پامان.